که پری نه خودی مال بنوم بدل که نوم ووره مشرانو پریدی به تراوی چې مشر فرض منځو کې وی ترزان لو کې وزي د جمعات نه کشر ته ګناشتا زې کشر ودرولې شم مشر تراوی نه کوي کدا تراوی پری نه خودي آینده کلونو کې نه مال نوم بدل کې همون په سحال روان همون چرته روانو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کتاب چیری کړي شیخ الحدیث رحمت الله علیه وی چې د رمضان میاش پرالاله زمون زنانو با د کور د کار سره سره پنځل سو شپاړس سپاری د ورځې د قرآن تلاوت کا وی الله اکبر چې د سړي زنانه لس سپاری قرآن تلاوت کړي او تعالی ماښام ډوډۍ پخې الله اکبر تا ته چې سالن مخې ته کیوي مور دی وای بچیا سالن وخورا ما لس سپاری قرآن ویلې دی او تعالی مې سالن پوخ کړی دی په دې کور کې به خلک تراوی پرېږدي په دې کور کې به خلک قرآن پرېږدي ډېر بد طرف ته روان پلارانو میندو الواد رانه خرابیږي نه بچوم څوکیداري وکئ بچو تم ودرېږئ بچی د ځان سره په صف کې ودروئ په صف کې بچی ودروئ په صف کې مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې لسو کالو ته د چا بچی رسیدلې مون نه کوي نبی علیہ السلام وی وخه په مانځبا ته ولې مون نه کوي بچیا ته ولې تراوی پرېږدي رمضان المبارک میاشت تیر شي او بچی ټول تراوی ونه کی لارانی نه کینو بچو ته سګونه د قرآن سره مینه شروع کړي قرآن به وي خدایا ټول شپه ما د خوب نه منع کړی والله ما منع کړی والله زما سفارش قبول کا الله زما سفارش قبول کا د قرآن سره غ مینه چرته لاړه د قرآن سره غ محبت چرته لاړه او څوک به ولاړي شاته اسوکو چې پلار کې د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ تلاوت واوریدو نو پلار کې ورته ولاړو نبی علیہ السلام په دې ډېر ښکلی قرآن لولي پلار کې ولاړو بیا ورته وی ابو موسی اشعری تا قرآن وی او زه درته ولاړو ما ستا تلاوت اوریدو ورته د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې ما به قرآن ډېر په ښکلي اواز ویلی خو ما ته پته نه ما ته پته نه وه چې امام الانبیا زما تلاوت ته ولاړ دی زما د تلاوت آواز اوري ما به قرآن ډېر په خوږ آواز ویلی په خوږ آواز خلکو به روژه کې وي پلانکي ځای کې ښکلي تراوی کې زم چې هغې قاري پسې قرآن ولولم هغې قاري پسې ودرېږم چې قرآن واورم که یې پرې نه ښودې ماله به نوم بدل کوي نوم ووری مشرانو پرېږدي به یې تراوی چې مشر فرض منځو کې وی ترزان لو کې وزي د جمعات نه کشر ته ګناشتا زې کشر ودرولې شم مشر تراوی نه کوي کدا تراوی پرې نه خودي آینده کلونو کې نه مال نوم بدل کې همون په سحال روان همون چرته روانو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کتاب چیری کړي شیخ الحدیث رحمت الله علیه وی چې د رمضان میاش پرالاله زمون زنانو با د کور د کار سره سره پنځل سو شپاړس سپاری د ورځې د قرآن تلاوت کا وی الله اکبر چې د سړي زنانه لس سپاری قرآن تلاوت کړي او تعالی ماښام ډوډۍ پخې الله اکبر تا ته چې سالن مخې ته کیوي مور دی وای بچیا سالن وخورا ما لس سپاری قرآن ویلې دی او تعالی مې سالن پوخ کړی دی په دې کور کې به خلک تراوی پرېږدي په دې کور کې به خلک قرآن پرېږدي ډېر بد طرف ته روان پلارانو میندو الواد رانه خرابیږي نه بچوم څوکیداري وکئ بچو تم ودرېږئ بچی د ځان سره په صف کې ودروئ په صف کې بچی ودروئ په صف کې مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې لسو کالو ته د چا بچی رسیدلې مون نه کوي نبی علیہ السلام وی وخه په مانځبا ته ولې مون نه کوي بچیا ته ولې تراوی پرېږدي د رمضان المبارک میاشت تیر شي او بچی ټول تراوی ونه کی لارانی نه کینو بچو ته سګونه د قرآن سره مینه شروع کړي
قرآن به وی خدایا ټول شپه ما د خوب نه منع کړی و الله، ما منع کړی، ما منع کړی و الله، زما سفارش قبول کا الله، زما سفارش قبول کا. د قرآن سره هغه مینه چرته لاړه، د قرآن سره هغه محبت چرته لاړه. او څوک به ولاړي شاته، څوک چې په لار کې د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ تلاوت واورېدو نو په لار کې ورته ولاړو نبی علیہ السلام په دې ډېر ښکلی قرآن لولي، په لار کې ولاړو، یا ورته وی ابو موسی اشعري تا قرآن وی او زه درته ولاړو ما ستا تلاوت اورېدو. ورته د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې ما به قرآن ډېر په ښکلي اواز ویلی، خو ما ته پته نه، ما ته پته نه وه چې امام الانبیا زما تلاوت ته ولاړ دی، زما د تلاوت اواز اوري، ما به قرآن ډېر په خوږ اواز ویلی، په خوږ اواز. خلکو به روژه کې وي پلانکي ځای کې ښکلي تراویح کې زم چې هغې قاري پسې قرآن ولولم، هغې قاري پسې ودرېږم چې قرآن واورم. که یې پرې نه ښودې ما له به نوم بدل کوي، نوم واورئ مشرانو پرېږدي به یې تراویح چې مشر یې فرض منځو کې وي تر ځان لو کې وځي د جومات نه، کشر ته یې ګناه شته، زه یې کشر ودرولی شم، مشر یې تراویح نه کوي. که دا تراویح پرې نه ښودې آینده کلونو کې نه ما له نوم بدل کوي. دا مونږ په څه حال روان، دا مونږ چرته روان یو؟ شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کتاب چې لیکلی دی، شیخ الحدیث رحمت الله علیه وایي چې د رمضان میاشت پراله زمونږ زنانو به د کور د کار سره سره 1516 سپارې د ورځې د قرآن تلاوت کا. وی الله اکبر چې د سړي زنانه 10 سپارې قرآن تلاوت کړي او تاله ماښام ډوډۍ پخې. الله اکبر. تا ته چې سالن مخې ته کېوي مور دی وایي بچیا سالن وخوره، ما 10 سپارې قرآن ویلی دی او تاله مې سالن پوخ کړی دی. په دې کور کې به خلک تراویح پرېږدي، په دې کور کې به خلک قرآن پرېږدي. ډېر بد طرف ته روان پلارانو میندو الواد رانه خرابېږي خرابېږي. نه بچو هم څوکیداري وکئ، بچو ته هم ودرېږئ، بچی د ځان سره په صف کې ودروئ، په صف کې بچی ودروئ، په صف کې په صف کې. مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. چې 10 کالو ته د چا بچی رسیدلې مون نه کوي، نبی علیہ السلام وی وخه په مانځه باندې ته ولې مون نه کوي بچیا، ته ولې تراویح پرېږدې؟ د رمضان المبارک میاشت تېره شي او بچي ټول تراویح ونه کړي، پلاران یې نه کوي، نو بچو ته څه ګناه؟ د قرآن سره مینه شروع کړي. قرآن به وایي خدایا ټوله شپه ما د خوب نه منع کړی و الله، ما منع کړی و، ما منع کړی و الله، زما سفارش قبول کا الله، زما سفارش قبول کا. د قرآن سره هغه مینه چرته لاړه، د قرآن سره هغه محبت چرته لاړه. او څوک به ولاړي شاته، څوک چې په لار کې د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ تلاوت واورېدو نو په لار کې ورته ولاړو نبی علیہ السلام په دې ډېر ښکلی قرآن لولي، په لار کې ولاړو، یا ورته وی ابو موسی اشعري تا قرآن وی او زه درته ولاړو ما ستا تلاوت اورېدو. ورته د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې ما به قرآن ډېر په ښکلي اواز ویلی، خو ما ته پته نه، ما ته پته نه وه چې امام الانبیا زما تلاوت ته ولاړ دی، زما د تلاوت اواز اوري، ما به قرآن ډېر په خوږ اواز ویلی، په خوږ اواز. خلکو به روژه کې وي پلانکي ځای کې ښکلي تراویح کې زم چې هغې قاري پسې قرآن ولولم، هغې قاري پسې ودرېږم چې قرآن واورم. که یې پرې نه ښودې ما له به نوم بدل کوي، نوم واورئ مشرانو پرېږدي به یې تراویح چې مشر فرض منځو کې وي تر ځان لو کې وځي د جومات نه، کشر ته یې ګناه شته، زه یې کشر ودرولی شم، مشر یې تراویح نه کوي. که دا تراویح پرې نه ښودې آینده کلونو کې نه ما له نوم بدل کوي. دا مونږ په څه حال روان، دا مونږ چرته روان یو؟ شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کتاب چې لیکلی دی، شیخ الحدیث رحمت الله علیه وایي چې د رمضان میاشت پراله زمونږ زنانو به د کور د کار سره سره 1516 سپارې د ورځې د قرآن تلاوت کا.
وی الله اکبر چې د سړي زنانه 10 سپارې قرآن تلاوت کړي او تعالی ماښام ډوډۍ پخې. الله اکبر. تا ته چې سالن مخې ته کېوي مور دی وایي بچیا